ذبیح الله مجاهد وایي موږ غواړو له ټولې نړۍ سره مثبت ډیپلوماتیک مناسبات ولرو. په نورستان کې 950 بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. سلام، وخت مو پخیر، ستړي مه شئ درنو لیدونکو. له هر څه مخکې زموږ یوټیوب چینل حتمي سبسکرایب کړئ. مجاهد وایي د افغانستان د اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون مشر اوین ذبیح الله مجاهد ویلي چې د موقت حکومت جوړېدو موخه له نړۍ سره د ډیپلوماسۍ له لارې د ښو اړیکو پالل دي. نوموړي له NHK تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي چې دوی غواړي له ټولې نړۍ سره دوه اړخیز مثبت مناسبات ولري، ځکه د په وینا افغانستان ګټې هم د نړیوالې ټولنې ګټې دي او هغه د افغانستان ثبات دی چې ټوله نړۍ ته مهم دی. مجاهد له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان مالي پانګه له توافقي حالت څخه بهر کړي. هغه ډاډ ورکړی دی چې اوسنۍ کابینه موقته ده او دوی له ټولو اړخونو سره په مذاکره کې دي څو یو پراخ بنسټه او د ټولو د خوښې وړ دولت تشکیل کړي. په نورستان کې 950 بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. چارواکي وایي د نورستان ولایت په مرکز پارون کې د موسسو او شرکتونو د کنټرول او تنظیم کمیسیون تر نظارت لاندې 950 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د پښتون غږ درنو لیدونکو، د همداسې نورو مطالبو لپاره همدا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو خوښه کړئ. له ملتیا مو مننه.